که بېروزګاره خلک د ماسخوتن د لمانځه نه پس دا وظیفه 414 پیرې وکړي یا وهابو دا وظیفه نو الله جل شانه به با روزګاره کې یعنی د عزت والا مزیدار روزګار به ورته رب العالمین ورکړي. دا 414 پیرې به چې په څنګه طریقې سره کوو دغه طریقه به درته ښیم چې دا وظیفه به په څنګه تعداد او په څنګه طریقې سره کوي او په کوم وخت کې به کوو د مازدیګر د ماسخوتن د ماښام که د نیمې شپې به کوو په کوم وخت کې به کوو دغه ټیم درته ښیم او د دې درته مکمل طریقه خو ښیم. د ټولو اول دا خبره یاد ساتئ که یو بېروزګاره انسان یو هغه د دې خبرې خواهشمند دی چې الله جل شانه دې ماته یو ښکلي او د عزت والا روزګار راکړي. الله جل شانه ما د محتاجین وساتي د خلکو د محتاجین وساتي او خپل کاروبار چې د عزت والا کوم روزګار وي الله جل شانه دې مال راکړي. د دغه خلکو لپاره د یا وهابو چې دا کومه وظیفه درته ښیم نو دا وظیفه انتخابي مفیده وظیفه ده. د دې لپاره که یو انسان دا وظیفه پابندۍ سره کوي نو الله جل شانه به هغوی ته د عزت والا روزګار ورکړي. دغه رنګې نوکر پیشه خلک چې وي چې هغه کسان چې د هغوی نوکري نه لګي نو د چا چې نوکري نه لګي که هغوی پاسپورټ مخکې خو هم لیږلی وي لیکن د هغوی د نوکرۍ اډر هغوی پسې نه راځي که هغه وروڼه هم د دې وظیفې د دې یا وهابو وظیفه شروع وکړي کومه طریقه چې درته وښیم نو په دې طریقې سره به یې کوئ ښه نو الله جل شانه به هغوی ته په یو ښکلي او معزز مکرم څه کې به ورته رب العالمین نوکري ورکړي. یا انسان دی او هغه د دې خبرې شوقین دی چې زه د سرکاري ملازم شم د هغه هر څه شته دی خرڅ برابر دی لیکن اوس سرکاري ملازم جوړېدل د ده لپاره مشکل دی نو که دا انسان د دې وظیفې ذکر شروع وکړي او د دغې ملازمت او د دغې نوکرۍ دپاره هلې ځلې شروع وکړي منډې تړلې شروع وکړي نو رب العالمین به الله جل شانه به دې انسان ته لارې کوله وکړي او په دغه ځای کې به دا انسان ملازم شي. خصوصا کم خلک چې د بېروزګارۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی وي نو که بېروزګاره انسان دا وظیفه راونیسي نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره باروزګاره کړي او د عزت والا مزیدار روزګار به ورته رب العالمین ورکړي. کله چې یو انسان بېروزګاره شي نو د هغه زندګي لنډه تنګه شي ځکه چې بعضې کورونه داسې چې په هغې کې خرچه انتهایي زیاته وي د هغې کور افراد انتهایي زیات وي او د ده بچي وي هغه بچي هم ډېر وي کور ته آمدني انتهایي کم راځي دې د وجې نه هر چا ته په وافر مقدار کې روزي نه رسي نو د رزق د تنګسیا او پریشانۍ سره هم د خلک مخامخ کېږي. لیکن که د یو وهابو د وظیفه راونیسئ نو یو خو دا چې الله جل شانه به د دې په برکت سره تاسو ته کاروبار درکړي او دویمه فایده یې دا چې د دې په برکت باندې به رب العالمین د ستاسو روزي خو هم پراخه کړي نو ډېره زیاته زبردسته دعا ده او دا وظیفه هم ده. راځئ د یو وهابو چې کومه دعا ده او کومه وظیفه ده د دې هغه طریقه درته ښیم. ما درته اول کې ویلو چې زه به طریقه ښیم. د ټولو اول د ماسخوتن د لمانځه نه پس یو وخت به مقرر کړي یو ځای به مقرر کړي د ماسخوتن لمونځ به له ډېر زیات مناسب دی چې د ماسخوتن د لمانځه نه پس یو انسان یو ځان له ځای کې کښېني د تحیاتو په شکل کې او د ټولو اول په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې 3 کرته درود شریف ووایي او د هغې نه پس دی 414 پیرې یا وهابو وظیفه وکړي او د هغې نه پس دی بیا داسې دعا وکړي یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب بیا ورته ګورئ یا وهاب هب لي
من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. دا دعا د 112 پیرې وکړي او د هغې نه پس دی الله جل شانه ته لاس پورته کړي، یعنی مخکې وروسته به درې کرته درود شریف خامخا وایي او چې کله دا دعا مو وایي د هغې نه پس به بیا الله جل شانه ته لاس پورته کوي او الله جل شانه نه به سوال وکړي الله ما ته ښکلی د عزت والا او مزیدار روزګار درکړي. نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره تا ته یو ښکلی او مناسب ځای کې مزیدار کاروبار او روزګار درکړي. په دې وظیفې باندې که تاسو نه یې پوه شوي بیا ورته غوږ کېږدئ. د ماسخوتن د لمانځه نه پس به په یو ځانله ځای کې کښېنئ، 3 کرته به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ولولئ او بیا به 414 پیرې یا وهابو وظیفو کې د هغې نه پس به 112 پیرې دا دعا ووایئ: یا وهابو هب لی من نعمة الدنیا والآخرة انک انت الوهاب. 112 پیرې بیا به په نبي علیه السلام باندې 3 ځله درود شریف ولولئ او د هغې نه پس به لاس پورته کړئ، د خپل حاجت دپاره به سوال وکړئ چې یا الله ما ته مزیدار روزګار کاروبار یا ما ته نوکري راکړي یا ما ته ملازمت راکړي یا ما سرکاري نوکر کړي. هر څه دعا دې الله جل شانه ته وکړه نو رب العالمین به د ستا دا دعا قبوله کړي. نو دا عمل تاسو روزانه جاري ساتئ ان شاء الله چې په لږ ورځو کې دننه به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړي او د عزت والا مزیدار روزګار او کاروبار به د رب العالمین درکړي. نو یو ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. نو دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.